السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې د خوبونو اهمیت باره کې په احادیث نبویه کې د خوبونو څه اهمیت دی په دې باره کې انشاءالله غږیږو. چې د نبي علیه السلام زمانه کې نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې او بعثت کې د خوبونو ته څومره اهمیت ورکړی او دې کې څومره توجه کړی دې طرف ته، دې باندې انشاءالله غږیږو. انسان چې کله ویده کېږي نو دا خو د انسان سره دا خوب تړلی شی ده. دا که بیخي دې سره د دیني لحاظ هم بحث ونه کړو نو دا هر څوک پوهېږي چې خوب څه ده. دا د انسان سره د هر څوک خوب ګوري او د انسان په ژوند کې دا نیمایي برخه ده د ژوند زموږ او ستاسو. نو دا خو طبیعي خبره ده چې هر څوک ویده کېږي نو خوب ګوري او خوب داسې ګوري چې خپل ځای کې پروت ده او خپل د ده روح ګرځي، غوږونه یې اوري، سترګې ګوري او کارونه کوي، ملاقاتونه کوي. نو کله کله داسې کېږي موږ په خوب کې یو او یو خوب ګورو او خوشحاله یو، بیا وایو ځان سره چې دا خدای دې وکړي چې دا خوب نه وي، دا رښتیا وي، یا مثلا ډېر تکلیف وي، سړی ځان سره وایي چې دا خدای دې وکړي دا خوب وي، یا ویښېږي بیا شکر وباسي چې دا خوب و. دا خو یعنې ډېر تکلیف وي په انسان باندې. او هماغسې انسان لکه چې په ویښه کې یو شي درک کولی شي، د یو شي درد احساسوي، دغسې په خوب کې به تکلیف وي. نو دا یو واقعیت ده، یو حقیقت ده. نو ځکه نبي علیه السلام انسان او د الله تعالی آخري پیغمبر و، نو د ده په ژوند کې دا خوب هم ښکاره کړی د الله د دې لپاره چې خلکو ته اهمیت معلوم شي. نو دا یې ښه په دې رابطه باندې روایتونه شته دي. اول روایت چې ده هغه د عایشې رضی الله عنها او د خدیجې رضی الله عنها ده چې دوی نبي علیه السلام سره وخت تېر کړی ده او دوی وایي چې نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې، یعنې دې نه مخکې چې نبي علیه السلام پیغمبر شي نو 6 میاشتې د خوبونه لیدل، شپږ میاشتې. او هغه خوبونه داسې به یې لیدل چې هغه صحیح کېدل، یعنې مثل فلق الصبح راځي، مثل فلق الصبح. خدیجه رضی الله عنها وایي چې داسې خوب به یې ولید د نبي علیه السلام لکه مثل فلق الصبح، د سبایي راختل، چې داسې یقیني وي چې دا رڼا راځي، شپه ځي او ټول خلک منتظر وي چې دغه د اوس سبایي کېږي او رڼا کېږي او دا یقیني وي. دغسې د نبي علیه السلام خوبونه دا یقیني وو، یقیني کېده. د ورځې به دوی انتظار کوه لکه دغسې چې ورځ راته، دغسې د نبي علیه السلام د شپې خوب به په سبایي کې په هماغه ورځ کې هغه رښتیا کېده. نو دا د دې لپاره چې نبي علیه السلام باندې وحی راته، نو د نبي علیه السلام وحی اخیستو ته تیار شي، برابر شي. نو الله تعالی دا سیستم، دا ترتیب ورته جوړ کړی. 6 میاشتې د نبوت نه مخکې نو نبي علیه السلام خوبونه لیدل 6 میاشتې. همدغه وجه ده چې د نبي علیه السلام د نبوت عمر څه ده، هغه 23 کاله و. 23 کاله د باندې وحی شروع شوی ده، 23 کاله مکمل قرآن کریم پوره شوی دی، یعنې دین او د ده نبوي ژوند 23 کاله و. نو 23 کاله چې ته 6 میاشتې کې نو 40 کېږي، 23 دوه چنده که، یعنې نیم هر کال نیم که 6 میاشتې که، نو 40 شو. 40 څه شو؟ نو نبي علیه السلام حدیث ده، صحیح حدیث ده، نبي علیه السلام وایي خوب څه ده؟ خوب دا د نبوت 40 جز ده. څه معنا؟ په همدې معنا چې نبي علیه السلام 6 میاشتې، 6 میاشتنۍ که نبي علیه السلام دا 23 کلونه تقسیم کړو په دوه، نو 6 میاشتنۍ وختونه کېږي. نو په 6 میاشتې په اول کې د خوبونه لیدلي دي، یعنې 23 کلونو کې د 6 میاشتې په اول کې خوبونه لیدلي، بیا دغه 22 کلونه او 6 میاشتې نور په دې کې بیا د قرآن کریم شروع شوی ده. نو په همدغه وجه ده چې نبي علیه السلام وایي چې دا نبوت جز ده، د مؤمن رؤیا، د مؤمن خوب، صالحه صادقه رښتیا خوب، دا د نبوت 40 جز ده. یعنې نبي علیه السلام 40 هغه 6 میاشتني چې هغه 23 کلونه کېږي، د په دې 6 میاشتو کې د خوبونه لیدلي دي او دغه نه وروسته بیا وحی شروع شوی ده. نو دغه نه معلومیږي موږ ته چې دا اهمیت لري خوب او د انسان په ژوند کې. او دین علما دا خبره هم راوباسي چې کله د هر انسان په ژوند کې یو غټ تغییر راځي، یو غټ مسؤلیت ورته سپارل کېږي، په اجتماعي حالاتو کې په مملکت کې یو غټ تغییر راځي، دغه نه مخکې خوبونه ډېر لیدل کېږي. داسې خوبونه لیدل کېږي چې خوبونه رښتیا کېږي او دغه نه وروسته بیا دا غټ تغییرات راځي.
او په احادیثو کې هم چې نبی علیه السلام کم رویه کړې ده صحابه سره، یعنی د ده د ژوند نه څه کم شی روایت ده، هغه نه موږ ته ښکاري چې دا خوب څه ده، دا اهمیت لري. لکه یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام اذا صلى الصبح، چې کله نبی علیه السلام به سبایي لمونځ به یې کاوه، نو بیا به اقبل على اصحابه بوجهه، مخ به خپل صحابو طرف ته کاوه او دا به ویلي هل رأى احد منكم البارحة رؤيا، آیا تاسو نه کم یو د شپې دا تیره شپه دا بیګا شپه کم خوب لیدلی ده؟ او قال یا به داسې ویلي من رأى منكم رؤيا، چا چې په تاسو کې چا خوب لیدلی وي فلیقصها، نو بیان دي کې ماته، اعبرها له، زه به ورته تعبیر کړم. نبي سلام حریص په دې باندې چې د صحابه و خوب هغه په مغصبایي کې تعبیر کی، ځکه د دې نه کله کله بعضې احکام هم راوته د نبي سلام زمانه کې، لکه اذان. یو صحابي خوب ګوري اذان، نبی علیه السلام ته راځي وایي دا هسې ما خوب لیده چې اذان خلک مونځ طرف ته راغواړم، په دغه کلماتو باندې نبی سلام همدغه اذان شو، بس همدغه ستاسو اذان شو، په همدې کلماتو باندې تاسو راوغواړئ. نو په دې شکل باندې هم چون دا مهم و، نو نبی علیه السلام غوښته چې یو د وحي په سبب باندې دته رهنمایي کېده. نو نبی علیه السلام حریص په دې باندې چې کوم صحابه چې هغه ډېر الله ته نږدې وي، هغه هم هغه کوم خوب وګوري لږ هغه په لحاظ باندې هم لږ رهنمایي وشي او اساني وشي، او ګرچې وحیه خو پوره و او وحی راته او قرآن کریم دا جاري و او دین پوره کېده، خو نبی اسلام بیا هم دا کوشش کاوه چې د صحابو نه خوبونه واوري، چې د دوی تشویق باعث شي، د دوی د تشویق باعث شي. ځکه یو خوب چې یو چاته ته تعبیروې، یعنی باور وکړئ چې زه خوب کله چاته تعبیرومه او هغه زه هغه نه پېژنم او هغه زما خبرې هغه خوب تعبیر د ده په زړه کې کینی او هماغسې وي او دی سوچ وکړي چې والا دی داسې فکر کوي چې بس همدغه ده او سخت ویره پرې راځي او وارخطا کېږي حتی، او هماغسې زر کوشش کوي چې په هغه باندې عمل وکړي. لکه یو مثال ما تاسو ته یو ویډیو کې تاسو ته ویلي وو چې یو کس و هغه خوب یې ما ته راولېږل او خوب مې ورته تعبیر کړ، ماخوستن مې چې کله ماښام ورته خوب ویډیو مې نشر کړ، خوب یې کتلی و، وایي ماخوستن د خوب نه مخکې زه لاړم یو چا راباندې قرض و، هغه ایر و دغه نه ما زما په یاد و، هغه قرض مې ورکړ ورته ما ته خوب رانغی، دومره ما باندې وایي دا خوب اثر وکړ دا تعبیر، نو دومره په انسان باندې اثر لري. نو په همدې وجه باندې نبي سلام کوشش کاوه چې په هغه ورځ باندې نبي د صحابه خوبونه تعبیر شي. او بل د خوب اهمیت د دې نه هم معلومیږي چې یو صحابي د نبي اسلام نه پوښتنه کوي چې د قرآن کریم کې یو آیت ده، سورة یونس 11 سپاره کې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفي الاخره، دا آیت شریف ده. نو صحابي پوښتنه کوي چې لهم البشرى نه د اولیاء الله ان اولیاء الله دې نه مخکې آیت لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى، نو دا د بشارت نه مراد په دې دنیا کې څه شی ده چې مؤمن ته بشارت ده، د الله دوست ته مؤمن ته بشارت ده. نو نبی علیه السلام ورته ویلي چې داسې ده هي الرؤیا الصالحه، دا صحیح روایت ده. نو نبی علیه السلام ورته ویلي چې دا رویای صالحه ده، دا صالحه خوب ده، صادقه رښتیا خوب ده د مؤمن، هغه یراها چې دی خپله ګوري او ترا له یا بل څوک د ده پیسه کې ګوري. نو دغه یو څوک ده ښه مزګزار ده او ښه انسان ده، هغه خپله یو ښه حالت کې خپل ځان په خوب کې ګوري، نو دی خوشحاله کېږي او دا د سره راز وي. کله کله دا خوب چاته وایي یو ښه نه وي، هر چاته وایي، خپل دوستانو ته وایي چې هغوی هم خوشحاله شي، نور هر چاته نه. او کله کله داسې کېږي چې ته د یو چا پیسه کې ښه خوب ګوري، د یو چا پیسه کې ښه خوب ګوري، عالم ده یا امام د مسجد دی یا استاد دی، د نو هغه پیسه کې یو ښه خوب ګوري، نو ته تشویق کېږي دغه مطابعت ته، هغه سنتو باندې مطابع د سنتو، نو ته هم کوشش کوي چې دغه نه علم زده کړي، تقوا زده کړي، او دا هم صحیح ده بیا چې یو بل چا پیسه کې خوب کتل کېږي. او بل روایت کې راځي چې نبی سلام وایي لم يبق من النبوة الا المبشرات، نبی سلام وایي چې د نبوت نه نور چې نه دی پاتې، یعنی وحی قطع شوی د آخر زمانه کې وحی قطع کېږي او دا ډېر سخت ده، یعنی چې وحی اوس قطع ده، وحی نه راځي او دین آسان شوی ده، رسېدلی ده، پوره شوی ده. نو نبی سلام وایي چې نور هیڅ شی نشته، نور هر څه پوره دي، صرف مبشرات پاتې دي. مبشرات خلکو ته یو زیری ورکوي، یو تشویقوي، یو ترغیبوي، یو ثبات ورکوي، هغه څه ده. قالو او صحابه بیا پوښتنه وکړه چې وما المبشرات، د زیری څه شی دي، د خوشخبریانې چې مؤمن ته پاتې ده د وحی باقیاتو نه، د باقیات وحی دي، دا څه شی ده؟ نبی سلام وایي رؤیا صالحه، ښه خوبونه دي، دا ښه خوبونه دي چې دا د وحی باقیاتو نه دي، وحی ته مشابه شی ده او دا د مؤمنانو لپاره
په آخره زمانه کې اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب، چې کله آخره زمانه نږدې سي او د مؤمن د مسلمان خوب هغه دروغ نه وایي، هغه رښتیا کیږي، هغه دروغ نه وي. نو په همدې سبب باندې خوبونه چې دي هغه حقیقت لري. او په بل حدیث کې نبی علیه السلام وایي چې الرؤیا الصادقه من الله، نبی علیه السلام وایي چې د صادقه خوب، هغه رښتینی خوب، هغه صحیح خوب چې ده دا د الله تعالی لخوا وي. او بیا وایي چې الحلم من الشیطان، حلم څه ده؟ ګډوډ خوب او بې معنا خوب، دا د ویرې خوب، د ترس خوب، هغه د شیطان لخوا ده. ان الرؤیا ثلاث، نبی علیه السلام وضاحت کوي چې دا خوبونه چې دي دا درې نوع دي. منها، نو نبی علیه السلام وضاحت کړی چې د خوب څه ده، دا درې نوع ده. یو د شیطان لخوا د الحلم من الشیطان، او الرؤیا الصادقه من الله، او بل حدیث نفس ده. د شیطان لخوا هم خوب کتل کیږي، د حدیث نفس د انسان د نفس د سوچونو فکرونو څه کوم د ورځې کارونه دي دغه باره کې اکثر خوبونه داسې وي. او صحیح خوب څه د هغه بیا د الله تعالی لخوا وي. بل یو صحابي راغی نبی علیه سلام ته ویلي چې ما خوب لیده چې سر مې قطع شوی ده او په ځمکه پروت ده، ورپسې منډې وهم او راواخلم بېرته په سر مې کېږدم. چې کله راغی نبی علیه سلام ته دا بیان کړه، نو نبي سلام ویلي اذا لعب شیطان باحدکم فی منامه فلا یحدثن به الناس، نو چې کله وایي تاسو سره په شیطان په خوب کې څه لوبه یې وکړه، څه ساتیري و څه داسې شی در باندې وکوت، لکه هغه د هغه خوب د احتلام خوب څه ده چې انسان باندې غسل واجبېږي، دا شیان باید چاته ونه وایي. او داسې نور خوبونه چې هغه بیا صحیح نه وي. او هغه صحیح خوب څه ده، هغه بیا د الله لخوا وي، هغه بیا خپله هم ته پوهېږي. او څه کوم خوبونه هغه د انسان د نفس لخوا وي، د ورځې سوچونه وي. ومنها ما یهم به الرجل فی یقظته، کوم شی چې تا ته مهم دی د ورځني ژوند کې، ته په هغه سوچونه کوې، فیراه فی منامه، هغه په خپل خوب کې به ګوري، نو دا بیا د نفس لخوا وي، دا بیا تعبیر نه لري. او بل روایت کې نبی علیه السلام وایي چې الرؤیا الحسنه من الله، ښه خوب، ښایسته خوب، صحیح خوب، رښتیا خوب، دا د الله لخوا ده. فاذا راى احدكم ما يحب، کوم یو تاسو نه یو خوب وکړ چې هغه ښه خوب و، خوشحاله سو او خوښې شو، فلا يحدث به الا من يحب، نو دا دې نه بیانوي مګر هغه چاته چې د دوست وي، خپل دوستانو ته دې بیان کړي، نور هر چاته دې په مجلس کې هر چاته دې بیان نه کړي. او بل روایت کې راځي اذا راى احدكم رؤیا، کله تاسو نه یو کس خوب وګوري، فلا يحدث بها الا ناصحا او عالما، یا یو نیک انسان ته هغه نصیحت کوونکی وي، لکه په کور کې مشر، نیا، ابا، دوی نصیحت کوي، خیر غواړي د انسان، پلار، مور، د مسجد عالم، د امام، نو دوی ته به بیانوي. یا به یو څوک چې هغه عالم وي، چې په خوبونو پوهېږي، عالم وي، یا د خوبونو په تعبیر پوهېږي، هغه ته بیانولی شي چې هغه بیا تا ته یو صحیح خبره پکې کوي، او څه کوم راز وي، کوم رمز پکې وي، هغه ته دې متوجه کوي. او بل هغه خوبونه چې هغه د شیطان لخوا وي، د ویرې خوبونه وي، د تشویش خوبونه وي، هغه خوبونه چې انسان وګوري بیا چې وکړي، نو هغه کې څلور خبرې دي، څلور کاره به ته کوې. چې کله داسې خوب دې ولیده چې ته وډار شوې او صحیح خوب نه و، د ډار د ویرې خوب و، د شیطان لخوا خوب و، هغه کې به څلور کارونه ته به کوې. اول به چې کې اعوذ بالله ووایې چې یا الله پناه غواړم ستا باندې د شیطان نه، بیا به وایې چې یا الله پناه غواړم د دې خوب له شر نه، دا دویم کار. او دریم به دا کوې چې چپ طرف ته دې درې ځلې د توکولو شکل به کوې، تو به نه کوې، توف به نه کوې، خو د توکولو شکل به کوې. په هماغه د شپې کې د خوب نه چې راویښ شې، د خراب خوب کې آخر کې سړی ویښېږي ډار نه. او څلورم کار به چې کوې، اړخ به دې اړوې، په بل اړخ به څه منې، په بل طریقه، په هغه طرف ته به نه څه منې. نو دا څلور کارونه سنت شو د هغه خوب باندې، د هغه خوب نه چې ته ډارېږې او هغه خوب شیطاني وي، څلور کارونه به کوې. اول به اعوذ بالله وایې چې الله نه به پناه غواړې. دویم د خوب د شر نه به الله ته پناه غواړي چې الله د خوب له شر نه مې وساتي، د شیطان نه مې وساتي په اول کې. دویم کې د خوب د شر نه مې وساتي. دریم کې د لاړې توکولو شکل به کوې درې طرف.
درې ځلې دې چپ طرف ته دی او څلورم خپل اړخ به بدلوې. نو که جګ شوې یو دوه رکعته نفل دی او که مونځ وي او که د شپې نو دا خو بیخي بیا ښه راځي. الله تعالی بیا کیدای سي بیا در باندې ښه خوب وګوري. نو دغه خوبونه دي، دا د خوبونو د اهمیت په باره کې احادیثو څه ما تاسو ته بیان کړ او د نبي علیه السلام په ژوند کې دا همدغه موږ ته کافي ده چې نبي علیه السلام وحی شروع څه ده هغه د خوب باندې شوې ده 6 میاشتې مکمل، او بیا همدغه موږ ته هم کافي ده چې نبي علیه السلام هر سهار د لمانځه نه وروسته صحابو باندې به غږ کاوه چې تاسو کوم خوب لیدلی چاست زه ورته تعبیر کومه، دا هم په دې باندې دلالت کوي چې نبي علیه السلام د خوبونو ته اهمیت ورکړی او د خوبونو تعبیر چې د اهمیت لري زموږ او تاسو په ژوند کې. نو الله دې وکړي چې تاسو ته دا معلومات مفید واقع شوي او آینده ویډیوګانو کې انشاءالله کوشش کوو چې دې باره کې معلومات ورکړو. دې نه مخکې یو بل ویډیو په هغه کې ما قرآن کریم کې څه کوم اووه خوبونه راغلي په هغه باره کې ما معلومات ورکړی، که چا هغه نه وي کتلی هغه هم وګورئ، او که تاسو دې چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. روزانه انشاءالله زه یو ویډیو اپلوډ کومه چې تاسو ته معلومات ورسیږي او تاسو په وخت باندې هغه وګورئ او چینل لایک کړئ. هر لایک او ستاسو هر کمنټ دې باعث کیږي چې دغه یوټیوب دغه ویډیو دا 100 کسانو ته پیشنهاد کړي. یعنی خلک په یوټیوب کې په فیسبوک کې په ډېر عباسیاتو باندې اخته دي، نو چې تاسو دا ویډیوګانې ښه ویډیوګانې د علماو دا لایک کوئ شیر کوئ نو دې سره تاسو په دې اجر کې چې دا خیر چاته رسیږي، یو کس یې ګوري د یو خراب شي نه بچ کیږي، نو تاسو انشاءالله په دې شریک کړئ. الله تعالی موفق لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.